السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم عصمت علي او تاسو ګورئ آر ټي وي. په دې ویډیو کې مونږ د افغانستان او بنگلاديش د فوج او دفاعي طاقت موازنه ګورو. ګرانو کتونکو، افغانستان او بنگلاديش دواړه اسلامي هیوادونه دي چې د اسلامي نړۍ او د خطې په پالیټکس کې یو ډیر اهم جغرافیایي کردار لري. نو راځئ چې وګورو چې د افغانستان او بنگلاديش فوجي او دفاعي طاقت څومره دی. د ټولو نه اول ګلوبل رینک د نړۍ په سطح د طاقت نمبر. د بنگلاديش ګلوبل رینک 46 دی او د افغانستان 88 دی. کیپټل د بنگلاديش کیپټل یعنی دارالحکومت ډاکا دی او د افغانستان کیپټل کابل دی. لینڈ ایریا سکویر کیلومتر. ټوټل رقبه د بنگلاديش ټوټل رقبه 1,40,000 کیلومتر ده او د افغانستان ټوټل رقبه 6,52,000 کیلومتر ده. پاپولیشن یعنی آبادی د بنگلاديش ټوټل آبادی 159 میلیونه ده او د افغانستان 15 میلیونه ده. ډیفنس بجټ دفاعي خرچه د بنگلاديش ډیفنس بجټ 3.8 بلین ډالر دی او د افغانستان ډیفنس بجټ 12 بلین ډالر دی. ټوټل ملټری ټوټل فوجونه د بنگلاديش ټوټل فوج 1,60,000 دی او د افغانستان ټوټل فوج 1,50,000 دی. آرمد ویکلز د بنگلاديش سره آرمد ویکلز 1210 دي او د افغانستان سره 1020 دي. کمبیټ ټینکس جنگي ټینکونه د بنگلاديش سره کمبیټ ټینکس 260 دي او د افغانستان سره د 0 دي. سیلف پروپلډ آرټلری د بنگلاديش سره سیلف پروپلډ آرټلری 18 ده او د افغانستان سره دا نشته دی. ټاود آرټلری د بنگلاديش سره ټوټل ټاود آرټلری 419 ده او د افغانستان سره 160 ده. راکټ پروجیکټرز یا راکټ لانچر د بنگلاديش سره راکټ لانچري 2 دي او د افغانستان سره ټوټل راکټ لانچرز 50 دي. ایر پاور سټرنث یا د ټوټل ایرفورس طاقت بنگلاديش سره ټوټل ایرفورس ایسټس 100 دي او د هغې مقابله کې افغانستان سره 280 دي. ټوټل هلیکاپټرز د بنگلاديش سره ټوټل هلیکاپټر 80 دي او د افغانستان سره 180 دي. نیول ایسټس د بنگلاديش سره ټوټل نیول ایسټس 112 دي او د افغانستان سره نیول ایسټس بالکل نشته دي ځکه چې دا یو لینډ لاک کنټری دی او د سمندر سره د دې هیڅ قسم بارډر نشته دی. نو دا د بنگلاديش او د افغانستان د فوجي طاقت موازنه. امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي. همداسې قسم ویډیوز لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او مال راکړئ. اجازه د الله پامان.